له نن 26 کاله وړاندې ووژل شو. عبدالعلي مزاري څوک و؟ څه یې کړي، چا او څنګه واژه؟ زوکړه او کورنۍ ژوند یې. عبدالعلي مزاري د حاجي خدایداد زوی په 1426 لمریز کال کې د بلخ ولایت په چارنکټ ولسوالۍ کې زیږېدلی و. دی اصلي د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ و، خو پلار یې د هېواد شمال بلخ ولایت ته کډه شوی و. نوموړی په قوم هزاره او شیعه مذهبه و. د محمد افضل په نوم یې یو نارینه اولاد درلود چې په ځوانۍ کې ووژل شو. دی د زینب مزاري په نوم لور لري چې اوس هم ژوندی او پڅې سیاسي هڅې کوي. مزاري د ښوونځي زده کړې نه وې بشپړې کړې او دیني زده کړې یې د مزار شریف په ښار ایران او عراق کې کړې وې. نوموړی تر ډیره په ایران کې پاتې شوی، خو افغانستان ته د شوروي ځواکونو په راتګ سره بلخ ته ولاړ او له هغه ځایه یې جګړه پیل کړه. سیاسي ژوند یې هغه مهال چې د غوایي د 9مې کودتا وشوه او ورپسې شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل، عبدالعلي مزاري بلخ کې جګړه کوله او بیا وروسته پاکستان ته لاړ. د شورویانو سره د مجاهدینو د جګړو پر مهال عبدالعلي مزاري په 1488 لمریز کال کې د 8 شیعه هزاره نظامي او سیاسي ډلو څخه د افغانستان اسلامي ګوند یا حزب وحدت اسلامي افغانستان جوړ کړ. کورنۍ جګړه کې ونډه. هغه مهال چې مجاهدین کابل ته راغلل او د اسلامي دولت په نوم حکومت جوړ شو، د برهان الدین رباني له خوا کې ځینې څوکۍ د عبدالعلي مزاري په مشرۍ هزاره ګانو ته ورکړل شوې. د مجاهدینو د حکومت پر مهال چې کورنۍ جګړه روانه وه، د دغه جګړې یوه ستره برخه عبدالعلي مزاري او عبدالرب رسول سیاف وو. له عبدالرب رسول سیاف سره د مزاري جګړه لامل شوه چې د عبدالعلي مزاري په امر د جنګیالي کابل کې د پښتنو عام وژنه وکړي. د عبدالعلي مزاري په اړه ویل شوي دي چې جنګیالیو به د کابل پښتنو ته سختې او غیر بشري شکنجې ورکولې. په سرونو کې د میخونو وهل، د مړو ناڅول، له ښځو د سینو پرې کول او ورته نورې غیر انساني چارې د عبدالعلي مزاري د جنګي جنایتونو څخه شمیرل کیږي. هغه مهال چې طالبان کابل ته دننه شول، نو د کابل ځینې سیمې ونیولې، خو د جمعیت ګوند او د هغه وخت نظار شورا سره په جګړه کې وو. طالبان د چهاراسیاب ولسوالۍ څخه د درلمان ماڼۍ سره نږدې دوغاباد سیمې ته ورسېدل او د یاد سیمې شاوخوا د عبدالعلي مزاري جنګیالي وو. دا چې د عبدالعلي مزاري جنګیالي له وړاندې له شورا نظار سره په جګړه کې وو، نو له طالبانو سره یې اوربند وکړ. د ځینو سرچینو اړوند د عبدالعلي مزاري کسانو طالبان له دارالمان څخه د ملګرتیا په بهانه د چهلستون پر لور یوړل، او دا چې طالبان په یاده سیمه کې نابلده وو، نو د مزاري جنګیالیو د احمدشاه مسعود پر کسانو ډزې وکړې چې په پایله کې طالبان د احمدشاه مسعود او عبدالعلي مزاري د کسانو ترمنځ گیر او تلفات ورسېدل. د عبدالعلي مزاري وژل کېدل. له یادې جګړې وروسته چې عبدالعلي مزاري هم د شورا نظار څخه ماته خوړلې وه، د هڅه کوله چې د کابل چهاراسیاب ولسوالۍ له لارې غزني ته لاړ شي، خو د طالبانو لخوا خپلو نورو ملګرو سره ونیول شو او زنداني شو. طالبانو په یوې چورلکې کې عبدالعلي مزاري شفیع چې په شفیع دیوانه مشهور وو او ځینې نور کسان کندهار ته وړل، خو د غزني ولایت قرهباغ ولسوالۍ ته د چورلکې په رسېدو شفیع دیوانه په چورلکه کې پر ناستو طالبانو برید وکړ او دوی یې ووژل. ځینې سرچینې وایي چې چورلکې بیړنۍ ناسته وکړه او ځینې وایي چې چورلکه ولوېده او عبدالعلي مزاري سره د خپلو ملګرو هڅه کوله چې له سیمې وتښتي، خو په ورته وخت کې د طالبانو له ګزمې سره مخ کیږي او په دې ډول د طالبانو لخوا ټول وژل کیږي. عبدالعلي مزاري ته د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د ملي یووالي شهید لقب ورکړل شو او هر کال یې د مړینې تلین د پلویانو لخوا نمانځل کیږي.